لیدونکو زه راغلی یم د امریکا غږ ډیوې سټوډیو ته. دلته له ګرانې منزه سره یم. دلته نن دا ما سره مرکه لري، خو بیا وروسته زه ورسره مرکه لرم. ستړي مشئ او په خیر راغلې. ښاغلې نیازۍ ډېره خوشحاله یم چې نن راغلې زموږ سټوډیو ته او مرکه مو هم په خیر تېره شوله، خو ما نه به اوس بیا سختې پوښتنې نه کوې وروسته. نه نه، تا ما نه ډېرې ښې پوښتنې کړي دي. انشاءالله زه تا نه سختې پوښتنې ګزاره به راسره کوې. بیا هم ستاسو لیدونکو ته هم سلامونه، نیکې هیلې، او په دې هیله چې زموږ دغه کوم پروګرام چې پلان لرو دی خوښ شي. انشاءالله خوښیږي او ماشاءالله ته ډېره تکړه یې. ډېره مننه. زه هره پوښتنه کوم ته یې ځواب لرې. ژوندی اوسئ. تا ته شوې یم مسکا جانې. مننه. لیدونکو نو موږ سره پاتې سئ، موږ به پروګرام ثبتوو. لیدونکو راغلي یو منزه جانې کره او له سهاره لګیا ده اشپزي کوي. دونه څه مې نه دي پخ کړې. بریاني مې پخ کړې، منتو مې پخ کړي او دا مې یو څه نور خواړه تیار کړي دي. نو خدای دې وکړي چې خوښ دې شي مسکا جانې. انشاءالله خوښیږي مې. رښتیا نو تا خپله پخلی کړی دی؟ خپله مې پخلی کړی. زه همیش پخلی په خپله کوم او زما پخلی ډېر خوښیږي. یو د هغه څیزونه چې زه مثلا د رخصتي په ورځ پخلی کوم ډېر په شوق، او نور ورځې هم کوم، خو د رخصتي په ورځ چې زه ډېر ورنه لذت وړم هغه پخلی دی. و ځکه چې که ستا دوستان ستا سټوریانې وویني او کتلي همیشه اشپزي پکې شته، زه خو یې همیشه ګورم او ما خواړه هم ډېر خوښېږي. زه ډېر خوراک هم کوم او ډېر مې خوښېږي او خپله پخلی مې هم خوښېږي، خو البته خپل ملګرو ته چې یو څه پوښ کړم هغه مې ډېر خوښېږي. چې نو راځه ډوډۍ تیاره ده څنګه؟ ډوډۍ ته به ورسو حتما. لکه پرون چې ستا یو همکار او فکر کوم چې دومره خوري خو وزن دی هېڅ نه ډېرېږي. دغه راز به موږ ته هم ووایي، دوستانو ته به هم ووایي. زه دوستانو ته ووایم او وبې ښیم خوراک کوئ، ښه ډېر خوراک وکړئ، خو بیا ورسره ورزش هم کوئ. ورزش به کوم. خو زه هم ورزش کوم او خوراک کوم، اما وزن مې نه کمیږي. ته خو ډېر ماشاءالله ښه یې، داسې وزن خو نه لرې. لکه افغانستان نه چې زه راغلې یم وزن مې اخیستی، نو زه غواړم بېرته هغه وزن ته ستنه شم، خو نه ستنېږم. انشاءالله کېږي که دوامداره ډایټ دې برابر وي او ورزش هم ورسره وکړې، بیا به انشاءالله چې وزن نه اخلي اضافه. ډایټ خو نه کېږي، راځه چې دا ډوډۍ وخورو. راځه شروع کوه مهرباني. خوندور خو ښکاري، داسې ښایسته بوی راځي. خدای دې وکړي چې ښه یې. نه پوهېږم چې ته مرچک خورې که نه خورې، دا خو ښه ډېر مرچ مې ور اچولي دی بریاني ته. نه زما مرچ خوښ دی، خو کله کله بیا را باندې ډېرېږي مرچ. همیشه یې نسم خوړلی، بیا به مستې ورسره واخلې. صحیح. لیدونکو زه نن له ښایسته تکړه ژورنالستې او پیژندل شوې څېرې منزه شهید سره یم. د دوی کور کې له دوی سره به زه خبرې اترې لرم او د دې میلمنه یم زه. نو دوی ته ښه راغلاست وایم، اوس ما ته ښه راغلاست وایم. مننه، ستاسو لیدونکو ته ډېر ډېر سلامونه، نیکې هیلې او مینه او اخلاص. تاسو ته هم هرکلی وایو چې په خیر راغلې یې او ډېره زیاته زه نن خوشحاله یم چې ته زموږ میلمنه یې. له خیره ډېره مننه. زه هم خوشحاله یم چې ته زما د خپرونې میلمنه یې. مننه، ژوندی اوسئ او ډېره مننه. ډېر تعریفونه دې زما وکړه، خدای دې وکړي چې د دومره تعریفونو وړ اوسم. نه هیله کوم، حتما ولې نه یې. او ډېر مینوال هم لري او ډېر خلک دې پېژني. ماشاءالله تکړه ژورنالست یې او ډېرې ښې خپرونې مخته وړې. مننه، ژوندی اوسئ مسکا جانې. ته هم چنان هیله کوم سلامت ویاړې. مننه. لکه څنګه چې لیدونکو هم ولیدل، لومړۍ ورځ زه ورته په ستاسو په خپرونه کې میلمنه وم او اوس دا ده زه راغلی یم ستاسو کره. دا راته وایي چې ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله، ژوند ښه تېرېږي مسکا جانې. زه خو دلته امریکا کې ډېر وخت کېږي. زه جرمني نه تقریبا 10 کاله مخکې راغلم دلته امریکا ته او جرمني کې ما خپل ماسټري وکړله. خپل ماسټري مې ترلاسه کړله په سیاسي علومو کې او بیا دلته راغلم. له وطنه ډېر وخت کېږي چې کډواله شوې یم
او تل د وطن یاد را سره وي. ډېر یادوم. نن سهار هم باور وکړئ زه د خوبه راپاڅېدم، ما دقیقا د مکرویان یو حصه په پام کې وه، بیا مې سرچ کړله، یوټیوب کې مې سرچ کړله. ما ویل چې زه وګورم چې عبدالحق چارهیي ما ویل چې بالکل لکه دومره ډېر زیات مې وطن یادېږي که څه هم لرې یم، خو بیا هم شکر الحمدلله ژوند ښه تېرېږي. زه په خپله کار وظیفه کې هم ډېر زیات مصروفه یم، نو ژوند ښه تېرېږي. ماشاءالله ما ولیدل چې ډېره مصروفه یې. تاسو په سیاسي علومو کې ماسټري کړې ده او اوس دنده مو خبریالي ده، په دې برخه کې مو هم زده کړې کړي که نه؟ بلې په دې برخه کې اوس خو زه د امریکا غږ سره تقریبا د 2015 کال راهیسې زه د امریکا غږ سره کار کوم. له هغې مخکې ما په افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو سره د پریس بخش کې هم یعنی د مطبوعاتو په برخه کې مې هم کار کړی و، او زما مینه وه، ډېره زیاته مینه مې وه، شوق مې و، لیوالتیا مې درلودل چې خبریاله اوسم. البته ډېره یوه په زړه پورې کیسه که تاسو ته وکړم، زما پلار زما نوم چې کله ایښی و، زه چې پیدا شوم هغه د یوې ډېرې ښې خبریالې و چې د هغه د خوښې خبریاله وه. نو چې زه وزېږېدم زما پلار د خپل د خوښې خبریاله چې منزه نومېدل د هغې نوم یې په ما کېښودو، او هغه تل به ویل چې زه غواړم ته خبریاله شې. نو هغه بس بیا تصادفاً همدغسې خپلو ارمانونو ته زه هم ورسېدم، او بالکل په دې بخش کې اوس ډېرې مودې نه لګیا یم، کار کوم، خپل هلې ځلې کوم، ګورم چې څه کېږي. ماشاءالله ډېره ښه ځلېدلې، ډېر ښه کار کوې. زه د کارونه څارم، همدارنګه ډېر لیدونکي دې ګوري او ستاسو نه څه ورته وایي اغېزمن دي، نو ډېره ښه ځلېږئ. د یوې موفقې ښځې راز که راته ووایي، مثلا ستاسو د بریالیتوب تر شا څه راز دی؟ لیوالتیا، ذوق، دا چې باید یوه مېرمن اول خو خپل ارمانونه ولري، خپل خوبونه ولري، او بیا د هغې هدف ته د رسېدو لپاره پکار دی چې بیا کار وکړي. نو زما په نظر نه یوازې د یوې مېرمنې دپاره بلکې د هر یو انسان دپاره اول هدف ټاکل په ژوند کې ډېر مهمه دی. زه تل چې یو هدف ته ورسېږم بیا بل هدف ځان ته ټاکم، وایم چې زه به کوشش کوم دې کال کې باید دغسې یو دغه هدف انسان یو دغه لري چې هلې ځلې وکړي تر څو هغې ته ورسي. نو بې هدفه نه کېږي، باید چې هدف وټاکل شي او بیا له هغه وروسته هغه ته باید کار وشي. هغې ته کار وشي. بالکل. که هدف ته هم نه رسېږي خو هغه خپل هلو ځلو کې خپل تجربه هم حاصلې، او تر هغه خلکو کېدای شي چې یو څه لږ غوندې تجربه دې زیاته شي د کومو چې لکه داسې هلې ځلې ونه کړي یا ځان ته هدف ونه ټاکي. کېدای سي ستا ډېری مینوال دې ته په تمه وي چې پوه شي آیا منزه شهید واده کړی که نه؟ بالکل، ما واده کړی دی او 2 مې ماشومان دي. ماشاءالله. نو ماشاءالله موږ دلته په امریکې کې میریلینډ کې ژوند کوو، 2 زامن مې دي. نو واده مې کړی، دا پوښتنه ډېره رانه شوې ده، خو البته و. ډېره ښه. دا راته وایي چې له دومره مصروف ژوند سره چې هم کار کوې هم د ماشومانو روزل چې یو ډېر غټ مسؤلیت دی، د کور کارونه هم کوې که نه؟ زه د کور کارونه هم کوم، ماشومانو ته هم کوشش کوم تر ډېره حده رسېږم، او تقسیم اوقات لرو، هر څه ته تقسیم اوقات لرو. هغه داسې چې د کار وخت کې زموږ خو لږ غوندې ټایمونه هم وخته دي. سهار وخته ځو، تر 2:30 3 پورې موږ کور ته بیرته زه راځم. نو بیا هغو پورې لا ماشومان ښوونځي کې، ښوونځي نه چې راشي بس بیا د هغې نه وروسته هغه ټایم د ماشومانو سره تېروم تر ماښامه 2 بجو پورې. نو تقسیم اوقات مهمه دی چې ځان ته هم وخت ولرې، ماشومانو ته هم وخت ولرې، او د دې تر څنګ کار ته. البته کله کله ستړې شم، ډېره ستړې شم، خو بیا د رخصتي په ورځ لږ غوندې یا بیرون ووځو یا چکر ووهو، نو بس بیا هغه ستړیا مو ښه شي وځي. او ما اورېدلي چې اشپزي کې هم ډېر تنبله یې، چې زده نه د زده او خوراک هم هېڅ نه کوې. لیدونکو همیشه چې کله د منزه جانې سټوریانې ګورم په انسټاګرام کې،
نو دا همیشه پخلی کوي او خاصتا ما ته هغه وخت ډېر خوند راکوي چې آزاده فضا کې او ته لګی ښه په ارامه باندې په آرام مغزو باندې آشپزي کوي. نو فکر کوم چې آشپزي سره ډېر علاقه‌مند دی. بالکل زما پخلی ډېر زیات خوښیږي او زه د رخصتي په ورځ هم کوشش کوم چې اول خو ډېر په شوق یې کوم، لکه داسې پلان ورته کوم چې نن به څه پخوو، څه به خورو. نو او خوښ مې هم دي، خواړه مې ډېر خوښ دي او کوشش کوم چې ښه رنګارنګ خواړه پاخه کړم، نه یوازې افغاني خواړه بلکې نور خواړه هم کوم، هندي یا مثلا چینایي یا نور هر رقم خواړه کوشش کوم چې هم یې زده کړم هم یې پاخه کړم. او تاسو د بیرون خبره وکړه چې زما تر ټولو زیات چې پخلی خوښیږي هغه بیرون. نو زه کمپینګ هم ډېر کوم په رخصتي، کله هم چې رخصتي کوشش کوم چې یو ښه ځای پیدا کړو بهر ځنګله کې یا د سیند په غاړه یو چېرته کمپینګ وکړو او بیا هلته خواړه پخول او هلته خوراک کول، ماشومانو سره هم وخت تېرول، دا زما تر ټولو ډېر د خوښې دی. ښه، بله پوښتنه دا کوم چې د ماشومانو پلار مو دوی تاسو سره د کور په کارونو کې مرسته کوي که نه؟ ښه، دا به زه تاسو ته حقیقت وایم چې مرسته خو کول غواړي خو تر ډېره حده مرسته نه کوي. آفرین، صادقانه جواب. بالکل دیګ پخلی خو بیخي نه دی زده او هغه تر ما هم ډېر خوراکي دی، ډېر خواړه یې ډېر خوښ دي او ډېر ښه پوهېږي چې په دې خوړو کې څه شي کم دی څه شي زیات دی، نو ښه انتقاد هم کولی شي. نو د هغې دپاره باید چې ډېر ښه خواړه هم تیار وي. خو البته تر ډېره حده ماشومانو ته هم ډېر زیات وخت ورکوي، د هغوی سره د ښوونځي وروسته د هغوی په زده کړو کې سبقونو کې ورسره ډېر کار کوي. نو دا هغه څه دي چې هغه بیا زه کله کله نشم کولی که زه پخلي کې بوخت یم یا د کور نور کار کې بوخت یم، نو بیا هغه ورته ډېر وخت ورکوي. خو خوش قسمته په دې ده چې تاسو ډېره ښه آشپزي کوئ که نه؟ مننه، ژوندی اوسئ. او هغوی به یې خوري ښه خوشمزه خوندور. خدای دې وکړي چې خوندور وي په رښتیا. زه یې په شوق پخوم خو داسې نشم ویلی چې ډېر به خوندور وي. نو زما مور هم لکه انتقاد ډېر کوي کله چې زه پخلی کوم یا نورې خویندې پخلی کوي، نو که میلمه هم ناست وي د میلمه په مخ کې وي چې دغه شی ښه نه دی، دا شی داسې دی، زه ورته مور خیر دی چې دا میلمه لاړ شي بیا راته وایه چې دا خبره شته پکې. مور چې نه بیا مې له یاده وځي. راځم ستاسو بېرته ستاسو کار ته. لکه خبریالي اسان کار نه دی، بیا خاصتا چې ته لایف خپرونه مخ ته وړې. داسې کله شوي دي چې په لایف خپرونه کې له کومې ستونزې سره مخ شوي وي؟ لکه ډېری وخت داسې کېږي چې لکه یو وخت کې چې زه په ملي ټلویزیون کې وم، ما خبرونه ویلې، یو لوی خبر و هغه مې لوسته، ستونی مې بیخي وچ سو. نو زه چې هر څومره کوشش کوم ستونی مې هېڅ نه هغه کېږي، دومره پکې وټوخېدلم او یو کس نو چې ما ته یو ګیلاس اوبه راوړي راته رایې کړي چې دغه خو وڅښه که دا ستونی دې سم سي. لکه دغسې پیښو سره مخ شوې که نه؟ تخنیکي کارونو کې خو تاسو پوهېږئ چې ستونزې راځي، ډېرې راځي. کله کله به زه دا ووایم چې شاید زموږ لیدونکي نه پوهېږي چې شاته په سټوډیو کې څه روان دي، خو البته د پروډکشن سایډ ته کله کله ډېرې ستونزې، لکه هماغه همزمان ته غږېږي، همزمان تا ته پروډیوسر هم خبره کوي چې دغه ریپورټ وځنډېده یا دا نشته یا دا نه، لکه ډېرې تخنیکي ستونزې کیدای شي که نه په هغه وخت کې. او کوشش به کوې چې ته به په کیمرې ستا آډینس چې دي لیدونکي دي هغوی پوه نه شي چې ستونزه روانه ده تخنیکي. نو داسې ډېر ځلې شوي دي، د څنګه چې تاسو وویله د اوبو ستوني کې مې اوبه لکه ستونی مې وچ شوی دی، اوبو ته ضرورت ټوخېدلی م یمه. البته تر ټولو په زړه پورې خبره چې وه یو ځل، البته هغه د راډیو خبرونه وه، زه هم او زما یو بل همکار و، مونږ خبرونه ویل او هغه یو خبر و چې زه نه پوهېږم، فکر کوم چین کې کوم پیښه شوې وه او پولیسو د خوا ګمان کوم چې هغه کوم احتجاج کوونکي چې وه یا مظاهره کوونکي هغوی یې وهلي وه. نو هغه زموږ همکار چې دغه خبر وویله چې
هغه داسې لیکلي وو چې دغه مظاهرچیانې وهلي او ډبولي. نو دغه خبر کې وویل. اوس دا خبره چې وکړه ما ته ډېره خندا راغله که نه، په دې وهلو ډبولو ما دا زه نه پوهېږم چې ولې. اوس زه ډېره زیاته خاندم. اخر خو ما اشاره وکړه پروډیوسر ته، ما زما مایک بند کړه، ما ته اوس خندا راغلې. اوس صحیح دی، په آنیر خو نه ده تللی، خو اوس زه دومره خاندم هېڅ ما نه کېږي چې په دې کې م دمه م واخیسته او دمې کې م بېرته چې راغله زما خندا نه ودرېږي. دومره مې خندلې دي. هغه ما ته ډېره سخته ورځ وه، ځکه چې هغلته خو هره ثانیه او خبرونه ساعت و، لکه خبري خپرونې کې. او زه حیران وم چې زه دا نور خبرونه څنګه ووایم که نه، لکه هغه چې ما څه رقم لوستي دي هغه نور خبرونه، زما د زړه نه خدای خبر و، ځکه ډېر زیات په مشکل باندې مې هغه مخ ته وړي کله شوي دي مثلا چې لکه ما هغه ورځ ولیدلې په لایف خپرونه کې چې حتی میلمه سره هم لګیا وې، ما نه دې پوښتنه کړې وه، ما درته تشریحات درکوه او ته لګیا وه میلمه دې هغه کوه، پیدا کوه چې میلمه څنګه ځواب نه ورکړي تلیفون ته. چې کله دې دغه ذهن بیرته راټول شوی، میلمه خبرې خلاص شي، تا ورته ویلي چې ښه موږ په څه شي بحث کوو. داسې هم ډېر ځلې کېږي، باور وکړئ، ځکه سټوډیو کې ناسته د کیمرې و مخې ته دا ډېر دغه غواړي، لکه ته به ملټي ټاسکینګ یې، څو کارونو ته به دې، څو خبرو ته به دې همزمان فکر وي. میلمه سره به هم غږېږي، پروډیوسر ته به هم اشاره ورکوې چې څه روان دي یا څه غواړم، یا هغه به در څه غږېږي، هغه ته به هم پام نیسې. په همزمان به میلمه په مغزي کې خپل خبره ختمه کړي، ته به اوس بله پوښتنه هم کوې که نه، لکه داسې ډېر ځلې شوي دي. خو البته مونږ خبریالان هم لکه داسې نه دی چې مونږ غلطي نشو کولی یا دغه نشو کولی. دا ډېر فکر کوم چې زمونږ لیدونکي به هم داسې تمه نه لري چې مونږ به کله لکه داسې څه نه کوو چې هغه په کامرې معلوم نه شي. کله کله مې داسې ځلې ویلي هم دي چې بښنه غواړو، تخنیکي ستونزه هم لرو، نو په کامرې باندې مو دا خبره هم کړې ده. او بالکل، ځکه چې نه کېږي چې کله یو څه وشي او تېروتنه وشي بیا یې موږ همداسې ترېنه تېر شو که نه، باید لیدونکي هم پوه شي. لکه که بیرته زه راشم ستاسو لکه مشترک ژوند ته، په مشترک ژوند کې څه ډېر مهمه دي؟ لکه ته یوه بریالۍ خبریاله یې، کار کوې، د دوه ماشومانو مور یې، ګډ ژوند لري، په یعنې څنګه کولی سي موفقیت ته ورسېږي په یوه اړیکه کې چې نورو برخو کې هم ته دونه بریالی او په خپل ګډ ژوند کې هم بریالی اوسې؟ زه فکر کوم چې د اول خو یو مشترکه ژوند کې د ښځو او د میړه ترمنځ یا د ژوند ملګري ترمنځ اول خبره د احترام ده، چې باید یو بل ته احترام ولري، یو بل نظر ته درناوی ولري. دا تر ټولو مهمه ده. که اختلاف هم ولري خو بیا هم پکار دی چې اول احترام وي، په یو بل باندې باور وي، یو بل سره مرسته کول دي. چې زه دا خبره غواړم وکړم چې زما د ژوند ملګري تل زما سره مرسته په دې کړې ده چې زه یې تشویق کړې یم، که زه ډېره مصروفه وم هم زما ملاتړ یې کړی دی. او دا زما دپاره په رښتیا زما که تاسو دې ته کامیابي وایئ نو زما د کامیابۍ راز به دا وي چې ما سره تل زما ارمانونو ترلاسه کولو کې زما ملاتړ کړی دی او زما سره تل ودرېدلی دی، چې زما څه هم ویلي دي چې زه به دغه زده کړې کوم یا دغه کار کوم، ما ته ویلي چې دا ډېر ښه دی او مخ ته لاړه شه. نو دا د دې باعث شوی دی چې نو دا زه فکر کوم چې ډېر مهمه دی ژوند کې چې د یو بل سره ملاتړ کول او یو بل ته وخت ورکول، یو بل ته احترام ورکول، په یو بل باور لرل. ډېره ښه ده. په ژوند کې هم کله لکه ډېره ناامیده شوې که نه؟ او بالکل، ولې نه یم ناامیده شوې، او تر ټولو وروستۍ ناامیدي مې د افغانستان چې کله افغانستان سقوط وکړ نو زه ډېره زیاته ناامیده شوم، او تر هغې هم زیاته ناامیده کله چې زه خبره شوم چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، وتړل شوله او دوی نور حق نه لري. نو هغه بیرته د سره هغه تاریخ تکرار شو او زه په دې وپوهېدم چې بیا لکه چې هماغه دور ته
افغانان لاړله. نو بله ډیره لویه ناامیدګي مې دا وه چې کله د افغانستان ملي بیرغ کوز شو، هغه ډیر زما دپاره غمجنه صحنه وه. زه تقریبا د 2021 کال را په دې خوا تر ډیره وخته ډیره زیاته غمجنه ومه. ما ډیر ژور خفګان درلودو، خو بس ځکه زموږ خبرونه هم هغې سره تړاو لري او هر څه، نو ډیر تاثیر کوي، ډیر زیات تاثیر کوي. خو دعا به کوو ورته او هڅه به کوو چې زموږ خویندو دپاره موږ خپل غږ پورته کړو او همداراز موږ نورو افغانانو دپاره چې د هغوی حقونه ترې اخیستل شوي دي، د هغوی هویت ته ضربه رسېدلې ده، نو دې ټولو دپاره به کار کوو په ګډه سره. که څه موږ دلته ژوند کوو، خو مسکا جانې موږ تل هڅه دا ده چې موږ او خپل بل نسل ته، زموږ اولادونه، هغوی ته موږ تل د افغانیت درس ورکړو. تل موږ داسې پروګرامونه جوړوو چې هلته افغانان راغونډېږي، هلته موږ خپل ملي بیرغ رپوو، هلته موږ خپل ملي ترانه وایو. نو تل هڅه مو دا ده چې خپل هویت ژوندی وساتو. بلکل. او دا زموږ د میلیونونو نجونو هیله ده چې بیرته په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې خلاص سي. خدای دې وکړي چې دا زر تر زره ترسره سي. بله دا چې زه همیشه ګورم او لیدونکي هم ګوري چې تاسو ډېر ښایسته لباس اغوندئ هر کله، او په خپلو عکسونو کې، په خپلو پروګرامونو کې څوک در سره مرسته کوي چې دا لباس انتخابوي، یا نه خپله سلیقه هم دومره ښایسته ده؟ مننه، ژوندی اوسئ. ستاسو هم لباسونه ډېر ښکلي دي او تل ښکلي. تاسو هم زه څارم، تل ګورم ستاسو پروګرامونه هم. مننه، ژوندی اوسئ. زه خپل جامې خپله خوښوم او زیاتره وخت کله که د نورو افغانو خویندو نه هم اخلم، که آنلاین هم اخلم، نو کوشش کوم چې هغوی سره وغږېږم چې دغسې رنګ یې غواړم، کار یې داسې غواړم، نو دغه څیزونه مشوره کوم ورسره، په فرمایش باندې جوړوم. خو بیا هم ډېره مننه چې تاسو زما د جامو تعریف وکړو او خوښه مو شوې. مننه، ژوندی اوسئ. دوستانو باید ووایم چې منزه جانه چې دا ډېره هڅوونکې مېرمن ده. لکه کله چې ما یوټیوب چینل نوی جوړ کړی و، ما لومړۍ خپرونه پورته کړې وه یوټیوب چینل ته، نو منزه جانې ما ته مسیج وکړه چې ما ته د خپل د یوټیوب لینک راولېږه، ځکه چې ډېرو کسانو نه وم سبسکرایب کړی او دغه خپرونې ته لاسرسی نه لرلو. نو دوی زما یوټیوب چینل لینک په خپلې سټوري باندې واچولو، لکه دوی ډېر فالوورز دي په انسټاګرام باندې. نو هغه وخت زه پوه شوم چې یعنې دا حس مې کړله چې تاسو ډېر غواړئ چې د نجونو ملاتړ وکړئ او نجونې باید مخته لاړه سي. نو دا عادت ستاسو ډېر داسې ښه عادت دی او ما په ډېرو خلکو کې نه دی لیدلی کوم چې تاسو کې مې ولیدله. ډېره زیاته مننه. تل زه ډېره زیاته خوشحالېږم چې خپل په ځانګړي ډول خپله یوه افغانه مېرمنه ګورم چې هغه مخې ته روانه ده، هغه یو کریټیویټي او یو هڅه کوي او تر یو ځای رسي، او په دومره سختو شرایطو کې، لکه زه په خپله د دې دغه نه تېره شوې یم مسکا جانې، نو زه ډېره خوشحالېږم، ډېره زیاته د زړه له کومې غواړم چې ورسره که مرسته کولی شم ویې کړمه. نو ستاسو هم ماشاءالله استعداد هم تاسو لرئ او تاسو دومره زحمت وباسئ او تاسو د افغانو میرمنو یوه ډېره ښه بیلګه یاست، یو رول ماډل یاست. نو ولې نه تاسو او ستاسو په څېر نورې زموږ قدرمنې خویندې تل زه به هڅه کوم چې که مرسته کولی شم، ملاتړ یې کولی شم، نو تل زه د دوی سره ودرېږم. ډېره زیاته مننه منزه جانې. که په اخره کې غواړئ افغانانو ته، خپلو افغانانو ته مو کوم پیغام لري، نو کولی سئ چې وړاندې کړئ. بلکل. زه به خپلو افغانو وروڼو نه په ځانګړي ډول دغه یوه غوښتنه وکړم چې د افغان پلرونو څخه چې د خپلو خویندو سره، د خپلو نورو سره ودرېږئ او تل د دوی ملاتړ وکړئ، ځکه چې نیمایي نسل زموږ دا مهال فلج دی
نو هڅه دې وکړي چې د هغوی دپاره د خپل غږ پورته کړي، د هغوی د تعلیم په برخه کې. لکه ما دا په خوب کې هم نشو لیدی چې زه به یو سهار راپاڅم او لکه داسې به خبره شم چې زموږ جونې نور ښوونځي ته نشي تلای. لکه دا ډېر یو ژور غم دی او دا د ټول افغان ملت دپاره دی. نو زما تمه دا وه زه دا نه وایم چې افغان وروڼو پلرونو دوی به هڅه نه کړې ده. موږ ولیدله په لومړیو احتجاجونو کې هم ورسره راوتلي وه، خو البته زما تمه دا وه چې له دې به زیات څه وشي، ځکه یو بسته ولس پروت دی په افغانستان کې. نو ګمان کوم کولی هم شي. بلکل، لکه ځکه چې د ولس زور د خدای زور دی که نه، نو که ولس راپاڅېږي هر څه کولی سي. بلکل، حداقل د خپلو حقونو دپاره. مونږ دا نه وایو، مونږ ریپورټونه ګورو مسکا جانې چې داسې ډیری د بشري حقونو سرغړونې کیږي په افغانستان کې چې هغه نه یوازې په میرمنو پورې اړونده دي، بلکې زموږ داسې وروڼه دي چې د هغوی حقونه هم پایمال شوي دي، داسې وژنې شوي دي. مونږ د هیومن رایټس واچ د څار ادارې د بشري حقونو د څار ادارې ریپورټونه لیدلي دي چې ډیری خلک زنداني شوي دي پرته له دې چې عدلیې ته وړاندې شي، پرته له دې چې ډیری خلک غایب شوي دي، ورک دي. نو ډېره زیاته مننه منزه جانې دا چې وخت مو راکړه او ما سره زما په خپرونه کې میلمانه سوئ. هر کله راشئ مسکا جانې. اوس به دا چای در واچوم، چای واخله چې شنې چای دې خوښې دي که نه دي؟ زما شنې چای ډېرې خوښې دي. ستاسو په لهجه مې شنې چای ویلې، موږ خوردشین چای وایو. تاسې ځان ته نه اخلئ؟ زه به یې واخلم. خواږه ورسره اخلئ؟ وا به یې خلم، خو لږ وروسته. خوندور چای دی. نوشي جان. مننه. څونه موده دلته یې نور؟ 11 ورځې نور هم یم. ډېر ښه. بیا ځو.